الاعراف مبارکه سوره چې د قران عظیم شان ومه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده 206 آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی الف لام میم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين الف لام میم صاد دا یو کتاب دی چې تاسو درلېږل شوی دی نو اے محمد صلی الله علیه وسلم ستاسو زړه کې د لدنه څه اندېښنه نه وي د دل نازلولو نه هدف دا دی چې ته د دې په وسیله منکرانو وویروي او د مؤمنانو لپاره یادونه وي اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون اے خلکو څه چې تاسو د رب له لوري پر تاسو باندې نازل شوي دي د هغو پیروي وکړئ او د خپل رب نه پرته د نورو سرپرستانو پیروي مه کوئ خو تاسو نصیحت ډیر لږ منئ وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون څومره ودانۍ دي چې هغه مونږ تباه کړي پر هغو باندې په ناڅاپي ډول د شپې زموږ عذاب پریوت یا پر رڼا ورځ په داسې وخت کې راغی چې هغوی استراحت کړی فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين او کله چې پر هغوی باندې زموږ عذاب راغی نو د هغوی په ژبه له دې وینا پرته نور څه نه و چې موږ په رښتیا سره ظالمان فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين نو دا کار رومرو کېدونکی دی چې موږ له هغو خلکو څخه حساب واخلو چې موږ هغوی ته پیغمبران ورلېږلي دي او له پیغمبرانو نه به هم د پیغام رسولو پوښتنه وکړو فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين بیا به موږ په خپل په کامل علم سره ټول ماجرا د هغوی مخې ته وړاندې کړو خنو موږ چیرته غایب نه وو والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون او په هغه ورځ به تل کټ مټ حق وي چا چې په درنوي همغوی به خلاصون مومي او د چا چې په سپکی شي همغوی به په زیان کې د خپل ځان اخته کوونکی وي ځکه چې هغوی زموږ له آیاتونو سره له ظلم ډک برخورد کوي ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون مونږ تاسو له واک سره په ځمکه کې نشته کړی او تاسو لپاره مو دلته د اوسېدو وسایل برابر کړل او تاسو ډیر کم شکر ویستونکي یاست ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين مونږ تاسو هستونه یعنی پیدایښت پیل کړ بیا مو تاسو صورت جوړ کړ بیا مو پرښتو ته وویل چې آدم ته سجده وکړي په دې امر سره ټول سجده وکړه خو ابلیس په سجده کوونکو کې شامل نشو قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين پوښتنه یې وکړه څه شي له سجدې کولو څخه منع کړې کله چې ما درته امر کړی و
وی ویل زه له هغه نه غوره یم، تا زه له اوره پیدا کړی یم او هغه له خټې څخه. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. الله فرمایل خنو ته دې ځای کوز شه، ته حق نه لرې چې دلته د لویۍ غرور وکړې. وځه چې په حقیقت کې ته له ذلیل شو څخه یې. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. وی ویل ما ته تر هغې ورځې پورې مهلت راکړه چې دا ټول دوهم ځل راپاڅول شي. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وی فرمایل مهلت ته درته وی ویل خنو څنګه چې تا زه په ګمراهۍ کې اخته کړم، زه به هم اوس ستا د سمې لارې په سر باندې دغو انسانانو ته څارو کینم. له وړاندې وروسته ښي خوا کیڼې خوا هر لوري به یې راایسار کړم او ته به د دوی زیاتره شکر ویستونکي ونه مومې. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. وی فرمایل دې ځای سپکه ورټل شوی وځه، باور ولره چې له دوی څخه چې څوک ستا پیروي وکړي ستا په شمول به له هغو ټولو نه دوزخ ډک. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. او ای آدمه ته او ستا مېرمن دواړه په دې جنت کې اوسېږئ، هر چېرته چې هر شی ستاسې زړه غواړي خورئ، خو دغې ونې ته نږدې مه ورځئ که نه نو له ظالمانو څخه به وشمېرل شئ. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. بیا شیطان هغوی تیر ویستل تر څو چې د هغوی شرمځایونه چې یو له بله پټ کړای شوي وو د هغوی په وړاندې بربنډ شي. هغو ته یې وویل ستاسې رب چې تاسې له دې ونې څخه منع کړي یاست، د دې باعث له دې پرته نور څه نه دي چې چېرته تاسې پرېږدي نه شي یا تاسې ته د تل لپاره ژوند در په برخه نه شي. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. او هغه په لوړه یعنې قسم خوړلو هغوی ته وویل چې زه ستاسې رښتینی خیر غوښتونکی یم. فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. په دې توګه په غولولو سره هغه دواړه کرار خپل لارې ته راواړول. په پای کې چې کله هغوی د هغې ونې خوند وڅاکه نو د یو بل په وړاندې د هغوی سطر مات شو او هغوی د جنت په پاڼو سره د خپلو بدنونو په پټولو لاس پورې کړ. په دې وخت کې چې کله د هغو رب هغوی ته غږ وکړ آیا ما تاسې له دې ونې څخه نه وی منع کړي او نه مې وویلي چې شیطان ستاسې ښکاره دښمن دی؟ قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دواړو وویل ای زموږ ربه موږ په خپل ځان ظلم وکړ، اوس که تا موږ ته بښنه ونه کړه او پر موږ دې رحم ونه کړ نو موږ به ارومرو تباه شو. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون
ومنها تخرجون. وی فرمایل کوز شي تاسو یو د بل دښمنانی او تاسو لپاره ترې وی ټاکلې مودې پورې په ځمکه کې د اوسېدو ځای او د ژوند وسایل دي او وی فرمایل په همغه کې تاسو ژوند او تاسو مرګ دی او له همغه څخه په پای کې تاسو راوېستل شئ. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. اے د آدم اولادی مونږ تاسو ته جامې نازل کړې دي چې تاسو د بدن شرمځایونه وپوښي او تاسو د بدن د ساتنې او ښکلا وسیله هم وي او ډیره غوره جامه د پرهیزګارۍ جامه ده. دا د الله له نښانو څخه یو نښانه ده په کار ده چې خلک ورڅخه درس واخلي. د الاعراف مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان ومه سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده. 206 آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 20 آیت څخه اوري. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ای بنی آدمانو داسې د نوی چې شیطان تاسې بیا همغه شان په فتنه کې اخته کړي لکه څنګه چې هغه تاسې مور پلار له جنت نه ویستلی او له هغو څخه د هغو جامې ویستلی وي تر څو د هغو شرمځایونه یو د بل په وړاندې لوڅ شي. هغه د هغه ملګری تاسې له یو داسې ځای نه ویني چې له هغه ځایه تاسې هغوی نشئ لیدلی. مونږ دا شیطانان د هغو خلکو سرپرستان ګرځولي دي چې ایمان نه راوړي. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. کله چې دا خلک کوم د شرم وړ کار کوي نو وایي مونږ په همدې کړنلاره باندې خپل پلرونه نیکونه میندلي او په خپل الله مونږ ته د داسې چارو سرته رسولو امر کړی دی. دوی ته ووایه الله هیڅکله د بې حیایي امر نه کوي. تاسې د الله د نوم په اخیستلو هغه خبرې کوي چې د هغو په باب تاسې معلومات نه لرئ. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه زما رب خو د رښتینولۍ او عدالت امر کړی دی او د هغه حکم خود دا دی چې په هر عبادت کې خپل لوری سم کړئ همغه وبلئ خپل دین د همغه لپاره خالص کړئ په کومه توګه چې هغه اوس پیدا کړی یاست په همدې ډول به بیا تاسې پیدا کړلی شئ. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وی ډلې ته خو هغه سمه لاره ښودلې ده خو پر بلې ډلې ګمراهي ثابته شوې ده ځکه چې هغوی د خدای په ځای شیطانان خپل سرپرستان نیولي او هغوی انګیري چې مونږ په سمه لاره باندې. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. اے بنی آدمان د هر عبادت په وخت کې په خپل ښکلا سینګار وسی او خوري څخی او له حدا تیری مکوي الله له حدا تیری کوونکی نه خوښوي. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا
الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. اے محمد دوی ته وایه چا د الله هغه ښکلا حرامه کړې ده چې هغه د خپلو بندګانو لپاره راویستلې وه او چا پاکه روزي حرامه کړې. وایه دا ټول شیان د دنیا په ژوندانه کې هم د ایمان راوړونکو لپاره دي او د آخرت په ورځ خو به یوازې د همدوی لپاره وي. په دغه شان موږ خپلې خبرې روښانوو د هغو خلکو لپاره چې عالمان دي. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته وایي چې زما رب چې کوم شیان حرام کړی دي هغه خود دی د بے حیايي چارې ښکاره وي او پټي او ګناه او د حق پر خلاف تیری او دا چې الله سره تاسو کوم څوک شریک کړی چې د هغه لپاره کوم سند نه دی نازل کړی او دا چې د الله په نوم داسې کومه خبره وکړي چې د هغې په باب تاسو معلومات نه لري چې هغه په حقیقت کې همغه کړی دی. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. د هر قوم لپاره د مهلت یو نیټه ټاکلې ده. بیا چې کله د کوم قوم وخت او نیټه پوره کیږي او پوره یو ساعت وروسته والی او مخکې والی به هم پکې نه راځي. او دا خبره الله د مخلوق پیدا کولو په پیل کې په ډاګه ښکاره کړې وه. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اے بني آدمان یاد لرئ که چېرته تاسو ته په خپله له تاسو نه داسې پیغمبران راشي چې تاسو ته زما آیاتونه اوروي نو څوک چې له سرغړونې څخه ډډه وکړي او خپله کړنچاره سمه کړي د هغه لپاره څه ویره او کړاو نشته. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. او څوک چې زموږ آیاتونه دروغ وګڼي او د هغو په مقابل کې په سرکشۍ لاس پورې کړي هغوی به دوزخیان وي د تل لپاره به پکې استوګن وي. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. کاره خبره ده چې له هغه چانه به بل غټ ظالم څوک وي چې سراسر د دروغ او خبرې د الله لور ته منسوبې کړي یا د الله رښتینی آیاتونه دروغ وګڼي. داسې خلک به د خپل تقدیر د لیکنې سره سمه خپله برخه ومومي ان تر دې چې هغه ساعت به راشي چې کله زمونږ لیږل شوي پرښتې د هغو د ساګانو اخیستلو لپاره ورسیږي په هغه وخت کې به هغوی ورڅخه پوښتنه وکړي چې راوښیي اوس چیرته دي ستاسې هغه معبودان چې تاسې هغه د خدای په ځای بلل. هغوی به ووایي چې ټول له موږ نه ورک شول او هغوی به په خپله د ځان په خلاف شاهدي ووایي چې موږ په رښتیا سره له حق نه منکران. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا
آخرتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون الله به فرمایي زی تاسو همغه دوزخ ته لاړ شئ چې هغه ته له تاسو څخه مخکې د پیریانو او انسانانو تیرې شوې ډلې ورغلي. هر ډله چې کله دوزخ ته ننوځي نو په خپله مخکنۍ ډله باندې به لعنت ویونکی ننوځي ان تر دې چې کله ټول هلته سره یو ځای شي نو هر وروستۍ ډله به د مخکنۍ ډلې په باب وایي چې ای پروردګار دا خلکو چې مونږ یې بې لارې کړو نو له دې امله دوی ته 2 چنده سزا ورکړه. په جواب کې به ویل شي د هر یوې لپاره 2 چنده سزا ده خو تاسې پوهیږئ نه. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. او لمړنۍ ډله به دوهمې ډلې ته وایي چې کوم د پړې یعنی ملامتۍ وړو نو تاسې پر موږ باندې څه ښه توب درلود اوس د خپلو کړو وړو په نتیجه کې د عذاب خوند وڅکئ. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. باور ولرئ چې زموږ آیاتونه دروغجن ګڼلي دي او د هغو په مقابل کې سر غړولی دی د هغو لپاره به د آسمان دروازې هیڅ کله پران نه نستل شي. جنت ته د هغو تګ دومره ناممکن دی لکه د ستنې سپم څخه د اوښ تېرېدل. موږ مجرمان په همداسې مجازات محکومو. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. د هغو لپاره به د دوزخ لاندې یعنی فرش او د همدې دوزخ له پاسه اغوستونه یعنی پوخ وي. دا د هغه بدله چې مونږ ظالمانو ته ورکو. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. د دې پر خلاف کوم کسانو چې زموږ آیاتونه منلي دي او غوره عملونه یې کړي دي او په دې باب مونږ هر څوک د هغه د وسع په اندازه مسؤل ګرځو. هغوی جنتیان دي هلته به هغوی تل اوسیږي. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. د هغو په زړونو کې چې د یو بل په خلاف کوم خیره وي هغه به مونږ ایسته کړو. د هغوی نه لاندې به ویالې بهیږي او هغوی به ووایي چې ثنا ستاینه الله لره ده چې هغه مونږ ته دا لاره وښودله. مونږ په خپله لاره نشوای موندلی که الله مونږ ته لارښوونه نه وای کړې. زمونږ د رب لېږل شوي پیغمبران په رښتیا سره په حق راغلي. په هغه وخت کې به آواز راشي چې دا جنت چې تاسو د هغه وارثان ګرځېدلی یاست تاسو ته د هغو عملونو په بدل کې درکړی شوی دی چې تاسو کول. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. بیا به دا جنتیان دوزخیانو ته آواز وکړي او به وایي
مونږ خو هغه ټولې ژبنیانې وعدې بشپړې وموندلې چې زمونږ پروردګار له مونږ سره کړې وي. تاسو هم هغه ژبنې وعدې پوره وموندلې چې تاسو رب کړې وي؟ هغوی به ځواب ورکړي هو. په دې وخت کې به یو आवाज کوونکی د هغوی په منځ کې نارې کړي چې د خدای لعنت دی پر هغو ظالمانو باندې چې د خدای له لارې نه خلق منع کول او د هغوی کوږوالی یې غوښت او له آخرت نه منکران. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. د دې دواړو ډلو ترمنځ به یو پرده یعنی برید وي چې د هغې د پاسه پر اعراف باندې به څه نور کسان وي. دوی به هر ډله د هغې له څېرې نه پیژني او جنتیانو ته به آواز وکړي وبه وایي چې سلامتي دې وي پر تاسې. دا خلک به په جنت کې ننوتلي نه وي خو د هغه هیلهمن به وي. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. او کله چې د هغوی سترګې د دوزخیانو لوري ته واوړي نو به وایي ای پروردګاره مونږ د دې ظالمانو ملګري کوه مه. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. بیا به دا د اعراف خلک څو تنه غټ غټ دوزخیان د هغو په نښو نښانو سره وپېژني. ورته به آواز وکړي چې تاسې ولیدل نن نه ستاسې ډلې ټپلې ستاسې څه درد دوا کړ نه مو هغه وسایل په کار شول چې تاسې لوی شیان ګڼل. او آیا دا جنتیان همغه خلک نه دي چې د هغو په باب تاسې په قسمونو خوړلو ویل چې دوی ته خو به خدای له خپل رحمت څخه هیڅ شی هم ور نه کړي؟ نن هم هغوی ته وویل شول چې ننوځئ جنت ته نه به در باندې ویره وي نه کړهاو. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. او دوزخیان به جنتیانو ته آواز وکړي چې لږ غوندې اوبه پر موږ باندې راتوی کړئ یا له هغې روزي څخه چې الله تاسو ته درکړې ده یو څه راوغورځوئ. هغوی به ځواب ورکړي چې الله دا دواړه شیان د حق پر هغو منکرانو باندې حرام کړي دي چې هغوی خپل دین لوبه او ساعتیري ګرځولی او د دنیا ژوند هغوی غولولی و. الله فرمایي چې نن به موږ هم هغوی په همغه شان هیر کړو لکه څنګه چې هغوی د دې ورځې پیوستون هیر کړی او زموږ له آیاتونو څخه انکار کاوه. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. موږ دغه خلکو ته له داسې کتاب سره راغلي یو چې هغه مو د علم په اساس تشریح کړی دی د ایمان راوړونکو لپاره هدایت او رحمت دی. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
اوس نو آیا دا خلک لدی پرته کومې بلې خبرې ته سترګې په لار دي چې هغه عاقبت سره مخامخ شي چې دا کتاب د هغه خبر ورکوي په کومه ورځ چې له هغه عاقبت سره مخامخ شي نو چا چې مخکې هغه یاد ویستلی وو هغه خلک به وایي چې پر اختیار سره زمونږ د پروردګار پیغمبران له حق سره راغلي نو آیا اوس به زمونږ لپاره کوم سپارښتګر وي چې زمونږ په باب سپارښت وکړي یا مونږ دوهم ځل بیرته ولېږل شو ترڅو د هغه څه په ځای چې مونږ په خوا کول اوس په بل ډول کار وکړو هغوی په خپل ځانونه زیانمن کړل او کوم دروغ چې هغوی تړل هغه ټول ورڅخه ورک شول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين په حقیقت کې ستاسو رب همغه الله دی چې هغه اسمانونه او زمکه په شپږو ورځو کې پیدا کړل بیا د خپل پاچاهۍ پر تخت باندې جلوګر شو شپه په ورځ باندې خوروي او بیا ورځ په شپې پسې په منډه راځي لمر او سپوږمۍ او ستوري پیدا کړل ټول د هغه د امر تابع دي خبردار اوسئ د همغه هستونه ده او د همغه حکومت ده لوی د الله لره د ټول نړیوالو مالک او پروردگار ده ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين خپل رب وبلئ په زاري او په پټه پټه دا یقیني ده چې هغه له حد تیری کوونکی نه خوښوي ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين زمکه کې فساد مراوړي چې کله په هغه کې اصلاحات راغلي او همغه خدای له ویری او امید سره وبلي په یقیني توګه د الله رحمت نیکانو ته نږدې دی وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون او همغه د الله ذات دی چې بادونه د خپل رحمت مخکې زیری ورکوونکی دی بیا چې کله هغوی له اوبو څخه درنې شوې وریځې را الوزوي نو هغه د کومې مړې ځمکې په لوري خوځوي او هلته د باران په ورولو له همغې مړې ځمکې نه رنګارنګ میوې راباسي وګورئ په دې ډول مونږ مړي د مرګ له حالت نه راباسو په کار ده چې تاسو له دې کتنې څخه درس واخلئ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون کوم زمکه چې خوي هغه د خپل پروردگار په امر سره کې میوې دانې راوړي او کوم کرونده چې ناکار وی له هغه څخه له بابي ځای یعنی بیکاره حاصلاتونه پرته نور څه نه راوځي په دې توګه موږ د هغو خلکو لپاره بیا نه خاني وړاندې کوو چې شکر وستونکي لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم مون نوح د هغه د قوم لوري ته ولېږه هغه ویل ای زما قومه د الله بندګي وکړئ له هغه پرته ستاسو هیڅ بل خدای نشته زه پر تاسو باندې دی وی هیبتناکي ورځ له عذاب ویریږم قال الملأ من
قومه إنا لنراك في ضلال مبين د هغه د قوم مشرانو جواب ورکړ مونږ ته خو داسې ښکاري چې ته په څرګنده ګمراهۍ کې اخته یې. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. ویلای زما قومه زه په کومه ګمراهۍ کې نه یم اخته شوی بلکې زه د رب العالمین پیغمبر یم. تاسو ته د خپل رب پیغامونه رسوم. ستاسو خیر غوښتونکی یم او ما ته د الله له لوري د هغه څه معلومات راکړی شوي چې تاسو ته نه دي معلوم. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تاسو په دې خبره حیران شوي چې تاسو ته په خپل ستاسو د قوم نه دی وسړي په وسیله ستاسو د رب یادونه راغله ترڅو چې تاسو پاملرنه راوړوي او تاسو له انحراف نه ځان وژغورئ او پر تاسو رحم وشي. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. خو هغوی هغه دروغ جن وګاڼه په پای کې مونږ هغه او د هغه ملګرو ته په یو بیړۍ کې نجات ورکړ او هغه خلک مو غرق کړل چې هغوی زمونږ آیاتونه دروغ ګڼي په باوري توګه هغوی وړاندو. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.